الله جل شانه فرمای یا ایها الذين آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. اے د ایمان خاوندانو تاسو خپل ځان هم د اور نه وساتئ او خپل اهل هم د اور نه وساتئ. داسې اور د محترمو چې د هغې خشاک هغه انسانان او کاڼي دي، یعنی دغه اور چې کوم دی هغه په انسانانو او په خشاک باندې راګرمولی شي، په انسانانو او په کاڼو راګرمولی شي. یو انسان دې دا سوچ نه کوي چې زه خو په خپل حاجي صاحب یم، زه نیک عمله یم او دغه شان ذکر اذکار کوم، تلاوت کوم، دغه شان عبادات کوم، زما خو جنت ته چې کوم دی تلل یقیني دي، او دی د خپلو بچو سوچ فکر نه کوي. نه، الله جل شانه فرمای خپل ځان هم د جهنم د اور نه وساتئ او خپل اهل هم د جهنم د اور نه وساتئ. او محترمو دا ډېر د عبرت ډېر د افسوس مقام دی چې بیا په ورځ د قیامت یو انسان چې کوم دی هغه په خپله د جهنم اور ته روان وي او په ده پسې چې کوم دی شاته بچي هم روان وي، او دغه بچي چې کوم دی په دغه خپل پلار، دغه ښځه چې کوم دی په خپل خاوند باندې لعنت وي چې بچي ورته وایي چې پلاره په تا دې لعنت وي چې تا موږ ته ښه لار نه ده ښودلې. ښځه ورته وایي خاونده په تا دې لعنت وي چې تا موږ ته ښه تربیت نه دی راکړی. نو دا څومره د افسوس مقام دی، څومره تاوان دی محترمو. حالانکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته، چې په تاسو کې هر یو کس راعي دی. راعي محترمو اصل کې ویل کېږي شپونکي ته، یعنی څرنګه چې یو مالک شپونکي ته ګډې وزې ورکړي، لښکر ورته ورکړي او ماښام راځي دغه شپونکي نه چې کوم دی مالک تپوس کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې په تاسو کې هر یو کس هغه راعي دی، ذمہوار دی، او د هر یو کس نه به د خپل ماتښت تپوس کېږي. د ملک د بادشاه نه به چې کوم دی هغه د لاندې خلکو تپوس کېږي. دغه شان د پلانه به د بچي په باره کې تپوس کېږي، تا د خپل بچي څومره تربیت کړی و، تا د بچي چې کوم دی د حقوقو څومره خیال ساتلی و. نو عزتمند ورونو، که موږ او تاسو د خپلو بچو ښه تربیت وکړو، یقینا دغه ماشومان، دغه بچي دا به چې کوم دی زموږ او ستاسو لپاره یو صدقه جاریه وګرځېږي. موږ او تاسو به چې کوم دی په دې دنیا کې نه یو، یقینا مرخ حق د هر انسان ته راځي. موږ او تاسو به دې دنیا کې نه یو، لیکن زموږ بچي به چې کوم دی نیک عمله وي، صالحه وي، هغوی به چې کوم دی دعاګانې کوي، د قرآن کریم تلاوت به کوي، ذکر اذکار به کوي، موږ ته به د هغې ثواب رارسي. عزتمند ورونو، هر انسان د نن نه دا عزم وکړي چې موږ به خپل بچي چې کوم دی هغه د انټرنیټ د موبایل نه چې کوم دی هغه لرې ساتو، د دې فتنې نه به چې کوم دی موږ لرې ساتو، ځکه دا ډېر خطرناک څیز دی. کم ماشوم ته چې کوم دی په ورکوټوالي کې موبایل ورکړلی شي، دغه ماشوم زندگی خراب شي، دغه ماشوم چې کوم دی دغه ذهن خراب شي، دا بیا چې کوم دی په دنیا کې یو علم هم نشي حاصلولی، نه بیا د دې دنیا شي نه د هغې دنیا شي. انسان دا عزم وکړي چې خپل ماشومان د هغوی به تربیت کوو، هغوی ته به چې کوم دی د خپل پیغمبر خوږ اخلاق ښایو. انشاءالله داسې به کوو. الله جل شانه دې اول ما ته به تاسو په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.